د ملي بیرغ ورځ طالبان به درې رنګه بیرغ ومني. د پرځول شوي جمهوریت پر مهال د زمري اومه د ملي بیرغ د ورځې په نوم په رسمي ډول نمانځل کېدله. له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ملي درې رنګه بیرغ پر ځای د خپلې ډلې سپین بیرغ د رسمي بیرغ په توګه پورته کړی. دمګړۍ د افغانستان د اوسنۍ ادارې په استازیتوب یوازې ورزشي لوبو لکه کرکټ کې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کارول کیږي. همداراز پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې د ملي بیرغ په سر ډیرو ولایتونو کې د اخو ډب پیښې هم شوي او د راپورټونو له مخې ځینو ولایتونو کې یو شمېر کسان د بیرغ د اوچتولو په سر هم وژل شوي او ټپیان شوي وو. که څه هم افغانستان کې د طالبانو اداره اجازه نه ورکوي چې څوک د درې رنګه ملي بیرغ پورته کړي او یا د یې ورځ ونمانځي، خو د ملي بیرغ ورځ له هېواده بهر او خواله رسنیو کې د افغانانو له لوري د بیرغ د عکسونو او ویډیوګانو، سندرو او مبارکیو په خپرولو سره په پراخ ډول نمانځل شوي. په دې اړه بېلابېلو خپرو شویو پیغامونو کې راغلي چې اوسنی درې رنګه ملي بیرغ باید هر حکومت د ملي نښې او سمبول په توګه د ملي او رسمي بیرغ په توګه ومني او دا مسئله دې نه اختلافي کوي. خواله رسنیو کې پر طالب واکمنو نیوکې شوي چې د دوی په ټکو د ملي بیرغ پر ځای د خپلې ډلې بیرغ پورته کړی. بل پلو د دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد موده مخکې له طلوع نیوز خصوصي ټلویزیوني شبکې سره یوې مرکه کې د ملي بیرغ په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل زما په نظر د بیرغ او نور موضوعات چې ملي بلل کېږي یا لوی موضوعات دي هغې ته وخت ورکړو. کیدای شي داسې وخت راشي چې دا مشکلات په ډېرې اسانۍ حل کړی شو. د خواله رسنیو کاروونکو درې رنګه ملي بیرغ د یووالي، زړورتیا او خپلواکۍ سمبول یاد کړی دی او زیاته کړې ده چې تر دې یو بیرغ لاندې راټولیدل د هیواد او خلکو په ګټه دي. د خواله رسنیو یو شمېر کاروونکو بیا هغه کسان راننګولي چې د ملي بیرغ تر سیوري لاندې فساد کړی دی. افغان خبریال سعید شینواري د ملي بیرغ له خپرېدو شویو عکسونو سره لیکلي څه زوروره ټوټه ده چې لسګونه زره ځوانۍ ورته قربان شوي، راکوز شو، په وینو لت پت شو، خلک یې په ګرځولو شهیدان شول، خو له کورونو او زړونو ونوت. انسان چې ژوندی وي د اوس په څیر به تل په همدغه بیرغ پیژندل کیږي.